الله پاک فرمایي ومن يرغب اعراض نکوي عن ملت ابراهیم د طریقې د ابراهیم علیه السلام الا من سفیه نفسه مگر هغه څوک چې جاهل کړي وي هغه خپل ځان لره ولقد استفیناه فی الدنیا الله پاک فرمایي بشک موږ غوړه کړی ابراهیم علیه السلام لره په دنیا کې مرتدی روچت مقام ورکړو د زوټونو پیغمبرانو اب او جد تیر شوی دی الله پاک فرمایي و انه بشک د ابراهیم علیه السلام په الاخرته لمن الصالحین په اخرت کې به خامخا د کامیاب وسخوي ته مراد معنا ده لمن الصالحین خامخا د کامیاب وسخوي دا خبر زم کې بخا مخایات صحیح چی آیت کې چې راځي چې اعراض نه کوي د ملت ابراهیمی نه مگر جاهل چې ځان جاهل کړي نو ملت ابراهیمی نه دی مگر دین محمدی صلی الله علیه وسلم موږ وایو کنه موږ په ملت ته چې د ابراهیم علیه السلام ورسره به مزید وضاحت ان شاء الله تفسیری فواید کې راځي الله پاک فرمایي اذ قال له ربه اسلم دا د استفینا خو د پر علت کې وجه یا کاغه وخت قال له ربه چو فرمایل ابراهیم علیه السلام طرف دی اسلم معنا اخلاص کوا همیشه د مراد معنا ده اسلم همیشه اخلاص کوا قال ابراهیم علیه السلام عرض کو اسلمت لرب العالمین ما اخلاص کړی دی رب العالمین طرف ته معنا بصر او چشم حکم منظور دی ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب ووصى مضبوط حکم کړو بها پدی ملت توحید باندې ابراهيم عليه السلام بنيه خپل زامنو ته ويعقوب عليه السلام هم چې د ابراهيم عليه السلام نو سیره د زوی دی ابراهيم عليه السلام زوی اسحاق عليه السلام دی او د اسحاق عليه السلام زوی يعقوب عليه السلام دا خبر خپل زامنو ته کړي و یا بنیا ای زما زامنو ان الله اصطفى بشکل لفاق ور کړي دی لکم الدین تاسو د پاره دین توحید فلا تموتن فاستاسو ممر کیږي الا وانتم مسلمون مگر په داسې حال کې چې تاسو مسلمانان استئ په دین توحید باندې کلک استئ ام کنتم شهداء آیا وی تاسو حاضر اذ حضر یعقوب الموت کله چې نږدې شو یعقوب علیه السلام ته مرګ حضر د قرب په معنا سره بنا په یو تفسیر کله چې نږدې شو یعقوب علیه السلام ته مرګ اذ قال لبنيه کله چې فرمایل یعقوب علیه السلام خپل زامنو ما تعبدون د چا عبادت وکوي من بعد رسل وفات زمانہ قالوا زامن ورته عرض کو نعبدو موږ بندگی کو الہ د معبود ستا و الہ ابائک او د معبود د پلارانو ستا ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام دی او اسماعیل علیه السلام دی او اسحاق علیه السلام دی الہا واحدا من به عبادت کو د معبود ستا او د معبود د پلارانو ستا الہا واحدا چې معبود یو دی دا بدل دی د مخکې الہا بای کنه دی یعنی ذکر په ترجمه کې من به عبادت کو د معبود ستا او د معبود د پلارانو الہا واحدا یعنی د معبود یو چې الله جل شانه دی ونحن له مسلمون من خاص الله جل شانه تا مسلمون همیشه اخلاص کوونکیو یا مسلمون معنا منقاد او تابعداري الله پاک فرمای تلک امه تلک معنا د ابراهیم علیه السلام او دغه اولاد امه یو ډله دا قد خرج چې مخکې تیر شوی دا لها ما کسبت وی با د هغه د نفع او د فائدې لپاره هغه کومونه چې هغه کړی په خپل ژوند کې ولکم او بستاسو د نفع او د فائدې لپاره ما کسبتم هغه کومونه چې تاسو کوي په خپل ژوند کې یا تاسو کړی په خپل ژوند کې ولا تسالون او تاسو نه په پوښتنه نشي کېدی عما كانوا يعملون بار دا عملونه چې هغه کړی دي او دا شان دا غوینه په پښتنه نشي کېږي په بار دا عملونه چې تاسو کوي الله پاک فرمایي وقالوا وايدا يهود او نصارى كونوا شيتا شهودا يهوديا او نصارى يا نصارى يهود به يهوديت طرف ته دعوت کول او نصارى او نصرانيت طرف ته دعوتهم الى الدين الباطل خلاصه کې خبره شوه نو شیطان يهوديان سوراته د تاسو په هدایت باندې شي قلت ورته وایا بل ملت ابراهيم معنا دا بل نتبع ملت ابراهيم بلکې موږ تابعداري کوو د ملت د ابراهيم عليه السلام د دین د ابراهيم عليه السلام چې هغه بیانې دین د محمد عربي عليه السلام دی
په حال کون د ابراهیم علیه السلام کې حنیفه چې مایل او د هر باطل نه حق طرف تا یا حنیفه معنا کلک په دین توحید باندې وما كان من المشرکین او ابراهیم علیه السلام د مشرکانو نه قولوا آمنا بالله لپاک فرمای او ایدا آمنا بالله من ایمان راوړې په الله پاک او ما انزل الینا ومن ایمان راوړې دې هغه وحی باندې چې نازل شوی د مونږ ته قران کریم د شان حدیث مبارک وما انزل الى ابراهيم من ایمان راوړې په هغه وحی باندې چې نازل شوی و ابراهیم علیه السلام ته ابراهیم علیه السلام ته الله پاک صحیفه ورکړي مشهور للصحیفه او دا شان اسماعیل علیه السلام ته هغه وحی چې نازل شوی و ابراهیم علیه السلام ته اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام ته ولاسبات اولاد دوی ته ولاسبات او اولاد یعقوب علیه السلام وما اوتی موسی و عیسی او دغه شانتا من ایمان لرو پاغه وحی باندې چې ورکړی شو موسی علیه السلام ته عیسی علیه السلام ته تورات انجیل دغه شانت موسی علیہ السلام ته ولسته فی من الله پاک ورکړي په دې ټول باندې زموږ ایمان دی و ما اوتی النبیون من ربهم دغه شان زموږ ایمان دی په هغه سبانه چې ورکړي شو نور پیغمبرانو ته د طرفه د رب د دوینا لا نفرقو من وجداواله نه کو بین احد منهم فما بین دی او کس کې د دوینا په ایمان راوړلو کې دا ورسره لا نفرقو من وجداواله نه کو په ایمان راوړلو کې بین احد منهم فما بین دی او کس کې د پیغمبرانو نه بلکې په ټول پیغمبرانو باندې موږ ایمان لرو ونحن له مسلمون خاص الله جل شانه ته اخلاص کوونکیو فإن آمنوا دعوت ایمان شرعی طرف تا الله پاک فرمایي فإن آمنوا کجرتا دا يهود نسوارا عام خلق ایمان راوړي بمثل ما آمنتم به پشان دی ایمان ستاسو اے صحابه کرامو چې تاسو ایمان راوړی دی به په قران کریم باندې یا د الله په پیغمبر باندې یا په الله پاک باندې فقط اهتدوا پس بشک دوی په هدایت باندې و ان تولوا کچته دوی مخواړولو تاسو چې څنګه ایمان راوړی دی اے صحابه کرامو دغه شان ایمان رانوړ فإنما هم فی شقاق پس بشک دوی په سخت دشمنی کې دي شقاق معنا سخت دشمنی فسيكفيكهم الله پس خامخا بچ وساتی تعالی را د دوی نه الله پاک فسيكفيكهم الله چې کوم په ترجمه ډیره مهمه دا غي نه خدا چې هغه زده پیری اکثر وي فسيكفيكهم الله پس خامخا بچ بوساتی تعالی را د دوینا الله جل شانه او هو السميع العليم خاص الله جل شانه اوریدون کې هر خبر لرو کوی د پاره شبانی صبغت الله معنا دین الله عبارت کی تقدیر دی معنا دا قولوا قبلنا صبغت الله قولوا وای چې من قبول کړی دی دین د الله پاک دین محمدی دین توحید دا من قبول کړي ومن احسن من الله صبغه سوق د ډېر خیستا د الله پاک نه صبغتن په اعتبار د رنگ سره یعنی په اعتبار د دین سره د الله پاک د منزل دین نه د چا دین خیسته کې دی شي دی چا دین ونحن له عابدون من خاص الله جل شانه له عبادت کوونکی قلت ورته ويا تحاجونا في الله آیا تاسو موږ سره حجت بازی کوي موږ سره جګړه کوي په الله معنا فی توحید الله عبارت توحید د الله پاک حال دا دی هو ربنا وربکم خاص الله جل شانه زمونږ پروردگار دی تاسو پروردگار دی چې موږ توحید منو تاسو ولې نه مانی ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم زمونږ د فیدی لپاره زمونږ عملونه دي استاد د فیدی لپاره تاسو عملونه دي نو اعمال زمونږ استاد مابین کې قدر مشترک دي ونحن له مخلصون من خاص الله جل شانه ته اخلاص کوونکیو مدارک وي د دې بل جانب حذف ته وانتم به مشركون او تاسو د الله پاک سره شریک جوړونکي استئ مزید وضاحت دې ان شاء الله به تفسیری فواید کې راځي الله پاک فرمایي ام تقولون آیات سوای معنا دا چې نسبت حق پیغمبرانو دیروس تراتون کې دین تکوي چې اوس منسوخ شوی دی الله پاک فرمایي ام تقولون آیات سوای چې بشک ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام والاسباط او اولاد یعقوب علیه السلام كانوا هودا او نصارى او دوی يهوديا نصارى تاسو دا غلطه خبره کوي قلت ورته انتم اعلم معنا انتم اعلم حالهم ام الله ایا تاسو خپو واستئ په حال د پیغمبرانو کې الله جل شانه په خپو دی الله پاک چې دوی يهود او نصارا
لکه سبا ان شاء الله سورة العمران کې ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ومن ازلم سوق دی الوی ظالم معنا نشته الوی ظالم من دا غچانا کتم شهادتن چې پټوي دا علم د حق دس علم د حق عنده چې د سروي من الله د الله پاک د طرفنا ته ګوروي مراد ترجمه ډیر فکر وکوي ګورخه وما الله بغافل النبي الله جل شانه نا خبر عما تعملون دا هغه عملونه چې تاسو کوي تلک امه الله پاک فرمایي ته ابراهيم عليه السلام او داغي اولاده امه یو ډله قد خلت چې په فاتیره شوی دا لها ما کسبت وی بعد هغه د فیدې لپاره هغه عملونه شاوي کړی ولکم ما کسبتم وی تاسو د فیدې لپاره هغه عملونه چې تاسو کړی ولا تسالون تاسو نه پوښتنه نشي کېدی عما كانوا يعملون په بار دا عملونه چې شاوي کړی دا څنګه هغه نه پوښتنه نشي کېدی په بار دا عملونه چې تاسو یې کوي په بار دا عملونه چې تاسو یې کوي